سلامونه دوستانو، دې ویډیو کې به تاسو وښیم څنګه تاسو کولی شئ په باینري اپشنز کې یا په کوټکس کې ټریډ واخلئ یا د پرایس اکشن په بیس باندې ښه. زه یو سټیبل مارکیټ انتخابوم. دې ځای کې مونږ یو انګالفینګ لرو، ټچ سوی هم ده. البته اوس دغه کوم کنډل چې جوړیږي دې کنډل ته به صبر کوو. په دې زه یو ټریډ اخلم اوس په دې کنډل باندې همدا اوس اپ طرف ته که چېرته ښکته راغی نو زه بل ټریډ هم اخلم. بل ټریډ به زما پرفیکټ انټري په کوم ځای کې وي. بل ټریډ به زما دې ځای کې وي. ښه، اوس ټایم پوره سو. ښه، مارکیټ به دا کنډل به شین کلوز کیږي. دې نه وروسته راتلونکی کنډل ممکن دغه کته کوم لیول چې ما ایستلی دغه ټچ کړي، نو وروسته پورته لاړ شي. موږ به صبر کوو. که چېرته د بایرز پاور زیات ولو موږ به بل ټریډ هم اخلو. ښه، دا به وین کیږي انشاءالله دا کنډل. ښه، دا راتلونکی کوم کنډل چې زه بل ټریډ اخلم دا به زموږ شور شارټ وي. زه 2 ټریډ اخلم، دلته بل ټریډ هم اخلم. مخکې ما وایي چې مارکیټ به دا لیول ټچ کوي، دې نه وروسته به بیا پورته ځي. لکه څنګه چې مخکې هم ټچ کړی دی دا لیول، دغه کوم شین لیول چې دا یې اوس ټچ کړ او مارکیټ به پورته ځي او دا به زمونږ شور شارټ وي. مونږ ایکسپیکټ دا کړی ولو، مونږ به دا پریډکټ کړی ولو چې په کوم کنډل چې مخکینی دغه سور وړ کنډل چې کلوز شوی ده دا کنډل به دغه ښکته چې کوم لیول دا به ټچ کوي، له هغه نه وروسته به پورته ځي. خو په هغه کنډل باندې نه سو، هغه ټریډ زموږ البته لوز سو. په دې کنډل باندې ښکته کوم لیول چې ما ایستلی ده هغه ټچ سو او مارکیټ به اوس د دې څخه پورته ځي او ممکن تر دې لیوله پورې لاړ سي. دلته تاسو کتلی سئ تقریبا بیریش انګالفینګ راغلی ده په دې ځای کې. ښه، دا ټریډونه زمونږ درې واړه وین شولو. دلته که چېرته موږ انټري راکړله، دلته موږ کوشش کوو که چېرته مارکیټ ښکته راغی انټري به واخلو، ځکه مارکیټ ممکن په ډېرې تیزي سره پورتنی لیول په همدې کنډل ټچ کړي، له هغو نه وروسته بیا ښکته راسي. نو که چېرته مارکیټ ښکته و تر 10 ثانیې موږ به ټریډ اخلو اپ طرف ته، او که چېرته نه ولو بیا به صبر ورته کوو. په دې ځای کې مارکیټ ښکته راغی، نو مارکیټ ښکته چې راغی دلته به تاسو ټریډ نه اخلئ، صبر وکوئ دې کنډل ته. که چېرته دا کنډل دا لیول کوم ښکتنی کوم لیول چې د دغه سیل سایډ په دې ځای کې دا بریک ښکته په دې کنډل باندې، یعنې دا کنډل تر دې ښکته کلوز موږ بیا هر طرف ته د ریورس کنډل په توګه باندې ټریډ اخلو. که چېرته یې دا کنډل کلوز کو ښکته، که چېرته یې پورته کلوز کو بیا به ګورو په 5 ثانیې کې موږ ته کوم کنفرمیشن راکړه موږ به ټریډ اخلو. بغیر له هغه به موږ ټریډ نه اخلو، بغیر له کنفرمیشن به موږ هېڅکله هم ټریډ نه اخلو. پنځه ثانیې کې تاسو کتلی سئ مارکیټ تقریبا رینجینګ حالت کې ده. صبر کوو، دې کنډل ته به هم صبر کوو. دا کنډل دا ممکن شین کلوز سي. 5 ثانیې چارټ کې دلته تاسو کتلی سئ مارکیټ په همدې لیول کې صبر دلته تاسو وښیم. په دې ځای کې مارکیټ په رینجینګ حالت کې و، په دغه کوم زیړ لیول چې ما ایستلی په رینجینګ حالت کې و. نو کله وخت چې رینجینګ حالت جوړ کړ نو موږ ته دا معلومیږي چې مارکیټ به ځي، دا لیول به حتما ټچ کوي، له هغو نه وروسته بیا د بایرز د سیلرز ممکن مارکیټ ښکته راسي، له سیلرز سره ولاړ سي ډاون طرف ته. خو اوس مارکیټ د ښکته کېدو چانس ډېر کم ده او مارکیټ به راځي، دا لیول به ټچ کوي، له هغو نه وروسته بیا ممکن مارکیټ ښکته لاړ سي او دا ټای به زموږ وین کیږي. صبر کوو چې دا کنډل کلوز سي. دا ټریډ زمونږ وین سو. دلته موږ ګپ ډاون هم لرو. که چېرته انټري راکړل، ما مخکې وایي سپورت لیول باید ټچ سي، نو که چېرته انټري راکړل زه به ټریډ اخلم اپ طرف ته. صبر، که چېرته موږ ته کنفرمیشن راکړو په 5 ثانیې کې د سیلرز کنډلز جوړیږي.
دا کوم غټ کندل ستاسې وینئ دا د بایرس نه ده. که چېرته دا کندل ریجکټ سو پورته طرف ته موږ به ټریډ اخلو. نه ده ریجکټ سوی. په دا کندل هم د تاییدي کندل نه ده 5 ثانیې کې. دا کندل هم نه ده. ښه زموږ ټایم هم ختم سو. په دې کندل باندې موږ ټریډ وانخیستل 5 ثانیې کې موږ ته تاییدي رانه کړله. دلته تاسو کتلی سئ سیلرز یعنې تاییدي موږ ته نه راکوي چې موږ ټریډ واخلو. ښه دا ایریا یې هم بریک کړله. که چېرته دا کندل دا کوم ویکس یې جوړ کړی په دې ویکس باندې په دې ویکس دې ځای کې دا کندل په همدې ویکس باندې کلوز بیا موږ اپ طرف ته انټري اخلو خو فعلا موږ کوم انټري نه اخلو کوم ډایرکشن ته او صبر کوو مارکیټ ته. ښه دلته موږ سیلرز کندل دی. که چېرته دا کندلس ریجکټ سولو پنځه ثانیې کې موږ ګورو دلته ممکن بیا ریجکټ سي کته راسي مارکیټ. ښه دې ځای کې موږ اپ طرف ته انټري واخیستل او دا به زموږ شور شاټ وین وي. لکه څنګه چې مخکې ما وویل که مارکیټ دا لیول کراس کړ بریک یې کړ موږ به اپ طرف ته انټري اخلو. که دغه مخکینی کوم کندل سي ده که دا چېرته له دې لیول څخه ښکته کلوز سوی وای دا به زموږ ډېر ښه شور شاټ ول او دا به کندل به زموږ اپ طرف ته کلوز کېده. دا هم ښه ټریډ ده یعنې وین کېږي به خو هغه به بیا ډېر ښه راتله. نو خیر دا ټریډ زموږ وینس صبر به کوو راتلونکي کندل ته. راتلونکي